سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ورونو د روژې مبارکي م درته وایم. افغانان ورونو زموږ او ستاسې یو افغان مشر چې تقریبا 80 کاله عمر لري، اسدالله سروري، یو میاشت کېږي چې د مکرویان نه طالبانو اوچت کړی دی او تر اوسه پورې معلومات نه کېږي. اسدالله سروري صاحب هغه سړی دی چې تقریبا د ظاهرشاه، د داود خان او د ډاکټر صاحب نجیب حکومت پورې په حکومت کې پاتې شوی، د هغې نه وروسته بیا په کوم نظام کې نه دی پاتې شوی. نو خبره دا ده چې زموږ د طالبانو په چارواکو باندې دا غږ دی چې داسې کارونه مه کوئ او داسې کارونو سره د ولس مخ راوړي. که جرم یې کړی ووایه چې دا جرم یې کړی او بس تاسې والا سزا ورکړئ. جرم یې نه یې کړی نو یو میاشت کېږي چې 80 کلن یو سپین ږیری د افغانستان د مکرویانو د کابل د مکرویانو نه اوچتېږي او هغه هلته په اوسه پورې معلومات نه کېږي چې په کوم جرم کې نیول شوی. دا خو بیا داسې قصه ده که بیا دا کارونه کېږي نو دا خو بیا دا معنا ورکوي چې په مخکیني حکومت کې سپریک کېته وه، هغې نه هم چا پوښتنه نه شوه کولی، هغه هم بیا د حکومت په کنټرول کې نه وه. خپله حمدالله محب هم ویلې دغه تاسې به د هغه انټرویو اورېدلي په بي بي سي کې وه که چا سره وه. نو بیا خو داسې دا معنا ورکوي چې په طالبانو کې سپریک کېته ده، څنګه چې هغه چا جوړه کړې وه داسې دا هم چا جوړه کړې. دا بیا نه معنا برادر صاحب خبر دی، نه ته نور ذبیح الله مجاهد صاحب خبر دی، نه ته نور خبر دی. ولې داسې کارونه کېږي؟ ولې ګوره موږ نور ستړي یو د افغانستان د جنګ نه، موږ نه نور په افغانستان کې جنګ ته باید نور لمنه ونه وال شي، سولې یووالي ته کار وشي. نور افغانان د جنګ نه هم ستړي دي، د مهاجرتوب نه هم ستړي دي. داسې کارونه چې کېږي، اسدالله سروري صاحب په شان دی چې 80 کلن یو سپین ږیری دی، زموږ استاد یو مشر دی. نو افغانان ورونو زه نشم کولی چې هغه ویډیو داسې جوړه کړم چې د هغې عکس ولګوم یا تاسو ته عکس وښیم، ځکه چې زما فیسبوک یا زما پیج بیا ډسیبل کېږي د منځه ځي. نو د روژې میاشت ته موږ په طالبانو مشرتابه باندې غږ کوو چې دغه شان خلک یو ځای کې بل ځای کې اوچتېږي. او دا یاد ساتئ چې هر مشکل جوړېږي دا د غټ نه جوړېږي، هر مشکل د ورکوټي شیانو نه جوړېږي. نو مه د خپل نظام دشمنان کېږئ، مه د دغه شان افغانان ځوروئ، مه یې کړوئ. که چا جرم کړی موږ درته ویو چې چا جرم کړی یا څوک مجرمي، هغې ته څومره سزا تاسې ورکړئ په هغې باندې والله کې هېڅوک در باندې دغه شي په هغې نه خفه کېږو، په هغې مونږ خوشحالېږو، ځکه چې دغه شان د خاینینو د مجرمونو د دغه شان پردي جاسوسانو د لاسه د افغانستان د 45 کاله کېږي تباه او برباد دی. او دغه چغې موږ په مخکیني حکومت کې والي. نو یا خو دا ده چې یاره دا سپریک کېته چې تاسې په طالبانو کې جوړه کړې د هغې بیا څوک پوښتنه نشي کولی، هغه ځان ته خودمختاره ده. دا خو داسې کېږي لکه آیسای چې د پاکستان خلک ورکوي او نامعلومه افراد. نو بیا خو دا خو هماغه قصه ده. نو خبره دا ده چې زموږ د طالبانو په مشرتابه باندې دا غږ دی. او د اسدالله سروري صاحب دلته ما ته عکسونه راولګي په کامنټ کې چې طالبانو مشرتابه ته دا زموږ ویډیو ورسي. موږ منفي تبلیغات نه کوو، موږ سره به ثبوت چې یو شی موږ هغه شی تاسو ته وړاندې کوو. موږ نیوکې چې دي هغه د اصلاح دپاره دي. موږ نیوکې منفي تبلیغات یا دغه شي والا زه نه یم او نه دغه میډیا کې خلک ما د ډېر وخت نه فالو کوي، ګورو مې الحمدلله ډېر فالوور ډېر ملګري لرم. نو زه هېڅکله غلط نیوکه نه کوم. زما نیوکه به د اسلامي چوکاټ کې، زما نیوکه به چې هغه به په افغاني چوکاټ کې، هغه به د یو اصلاح دپاره. نو دغه هم د اصلاح دپاره دا ده چې زموږ یو مشر چې هغه په یو نظام کې دغه 92 د ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شوی، د هغې نه وروسته هغې په یو نظام کې دغه نه دی کړی، یعنې په وظیفه یې نه ده اخیستې او دغه شان دي سپین ږیری دغه شان دي سړی بندي کېږي. نو خامخا زموږ مخ راوړي او خامخا دشمن یا خلک د دې نه وګوره بیا نور استفادې کوي. موږ په دې شي باندې زموږ مغزه خلاص دي. نو زموږ دغه په کلکه غوښتنه ده د طالبانو مشرتابه نه چې دغه شان خلک چې بیا د ملي اردو یا نور داسې اسدالله سروري په شان خلک تاسې اوچتوئ، غټ مګر مچان هم پرېښودو، هغې ته هم لارې ورکړئ. څوک هم ایران ته پرېښودو، څوک هم تاجکستان ته پرېښودو، چا ته هم د دوبۍ لاره خلاصه کړه، چا ته هم د ترکي لاره خلاصه کړه، هغه هم پرېښودو. واړه یا ملي اردو والا یا دغه شان شخصیت تاسې رانیسئ. نو دا خامخا یو ظلم دی او دې ته موږ دا ناروا ده، دا بالکل بې انصافي ده. نو زموږ د طالبانو په مشرتابه باندې دا غږ دی، دغه ویډیو مخکې شیر کړئ او د اسدالله سروري صاحب عکسونه دلته ما ته منشن کړئ، زما ته په کمنټونو کې راولېږئ چې معلومات ورته وشي. معلومات ورته دی چې تقریبا یو میاشت مخکې د کابل په مکرویان نه وړی دی طالبانو او تر اوسه پورې نادرکه دی. دغه شان یو بله جلۍ یو ښځه درغلې وه، هغه د کاناډا نه درغلې وه، هغه تقریبا 3 جمعې ورکه وه چې شی په ثبوت هم نه شو. نو ولې داسې واقع کېږي؟ دغه شان واقع چې دي
دا تاسې په خپله د خلکو مخ ځان ته راړوئ، زموږ مخ ته راوړي چې یاره تاسې په دغه شان شیانو نور ونه شي، مجرم ته سزا ورکړل شي. موږ د اسدالله سروري صاحب زر تر زره خلاصي غواړو چې هغه خپلو بچیانو ته خپل کور ته لاړ شي. د 8 کالو سپین ږیری دی، د روژې میاشت ته په الله سپارم همدغه زما لږه شان دی لایپو د روژې میاشت ته نورې خبرې خو ډېرې دي، خو د روژې میاشت ته نو همدغومره زما لایپو د اسدالله سروري صاحب په باره کې په الله سپارم ښه وخت ولرئ. کمې خبرې مې چې د عمران خان په باره کې کړي تاسو ته په 2 ورځو کې معلومات وشي، او مخکینۍ خبرې زما رښتیا دي او دا پرونۍ به مې انشاءالله رښتیا کېږي. کوم شی مې چې ویلی هغه به انشاءالله ټکي په ټکي هغه به رښتیا کېږي چې څه روان دي په پاکستان کې او څه کېږي. په الله سپارم دا ویډیو شیر کړئ د ثواب په نیت، او اسدالله سروري صاحب غږ بدرګه کوي د هغې عکسونه ما ته په کمنټونو کې راولېږي چې دا ویډیو زموږ د طالبانو چارواکو ته ورسي او زر تر زره د هغې معلومات وکړي، خپلو بچیانو خپل فامیل ته راشي. مه مجبوروئ دا خلک مسافرۍ ته، مه مجبوروئ دا خلک بیا در په درۍ ته. یووالي او اتفاق ته کار وکړئ. په الله سپارم ښه روژه ولرئ. خدای په